أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. سورة مريم مكي سورة ده. د سورة فاتر نرسته او د سورة طه نه مخکې نازل شوی دی، او په دې سورت کې اهم موضوعات چې الله ذکر کړي دي، یو رد دی په شرک باندې او په عقیده د اتخاذ ولد باندې، علیاذ بالله، چې خلق الله ته اولاد نسبت کوي، نو الله تعالی په دې عقیده باندې رد کوي. الله تعالی د پیغمبرانو علیهم السلام واقعات ذکر کوي. زکریا علیه السلام واقعه، د یحیی علیه السلام واقعه، بیا د مریم واقعه ذکر کوي، د عیسی علیه السلام حالت الله تعالی ذکر کوي، د ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، ادریس علیه السلام. د دې پیغمبرانو حالت الله ذکر کوي، او د دې پیغمبرانو عبدیت الله تعالی ذکر کوي چې دا ټول د الله بندگان وو او دا ټول الله ته محتاج وو، او په عقیده د اتخاذ ولد باندې رد کوي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. دا خلق وایي چې رحمان ذات د ځان دپاره اولاد نیولی دی، علیاذ بالله. الله په دې خبره باندې سخت رد کوي، د دې خبرې مذمت الله ذکر کوي. او بله اهم موضوع په دې صورت کې اثبات د بعث بعد الموت دی، چې مشرکان د قیامت نه انکار کوي، نو الله تعالی د قیامت د اثبات لپاره دلایل ذکر کوي. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أي إنسان دې ته نه ګوري چې مخکې نه هیڅ شی نه و، د نشته نه الله پیدا کړ. نو هغه الله تعالی چې انسان یې د نشته نه پیدا کړی دی، هغه دپاره دا ډېره اسانه ده چې انسان دوباره پیدا کړي. او په دې صورت کې الله تعالی د انبیاء علیهم السلام او د الله د صالحین بندگانو عبادات ذکر کوي، او الله تعالی خپل بندگان خپل عبادت او بندګۍ ته ترغیبوي چې تاسې د الله د دې نیکانو صالحانو بندگانو پسې اقتدا وکړئ. او په دې صورت کې د الله د رحمان نوم 14 کرته ذکر شوی دی. نو په دې صورت کې الله تعالی د خپل رحمت اسباب ذکر کوي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. دا یاداشت د رحمت د رب ستا دی بنده خپل لره چې زکریا علیه السلام و. نو الله د خپل رحمت اسباب ذکر کوي، چې یو سبب د رحمت د الله عبدیت او د الله بندګي ده، او داسې نور اسباب الله ذکر کوي. او همدارنګه الله د غضب اسباب ذکر کوي، چې د غضب د اسبابو نه انسان ځان وساتي او د رحمت اسباب اختیار کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. کافها یا عین صاد. دا حروف مقطعات دي، د دې په معنا او مقصد باندې الله تعالی ښه پوهېږي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، یعنې دا یاداشت د رحمت د رب ستا دی عبده خپل بنده لره زکریا، چې زکریا علیه السلام و. په اول کې الله تعالی د زکریا علیه السلام حالات ذکر کوي او د هغه احتیاج او عبدیت ذکر کوي، چې زکریا علیه السلام دا د الله تعالی بنده و او الله ته محتاج و، د الله تعالی نه اولاد غواړي، الله ته دعاګانې کوي. اذ نادى ربه نداء خفیا. کله چې آواز وکړه زکریا علیه السلام ربه خپل رب ته، نداء خفیا، آواز خفیا، ورو آواز، ډېر زیات ورو آواز، د الله نه دعا وغوښتله او په پټه باندې او ورو یې د الله نه دعا وغوښتله. نو په دې کې د دعا ادب ته اشاره ده، چې کله انسان دعاګانې کوي نو په دعا کې به ډېر زیات جهر نه کوي، لکه زکریا علیه السلام چې د الله نه دعاګانې وغوښتلې او په پټه باندې او په خفیه باندې د الله نه دعا وغوښتله، ځکه خفیه عبادت دې کې اخلاص زیات دي او په دې کې د ریا خطره نه وي. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. د دعا نه مخکې زکریا علیه السلام
الله تعالی ته توسل کوي. توسل کې الله تعالی ته خپل عجز او خپل احتیاج ذکر کوي چې الله زه تا ته محتاج یم او زه ډېر کمزوری یم. قال وویل زکریا علیه السلام رب ازما ربه انی وهن العظم مني یقینا زه وهن العظم کمزوري شوي دي اډوکي مني زمانه یعنی زما اډوکي ډېر کمزوري دي او زه کمزوري حالت ته رسېدلی یم. واشتعل الرأس او سپین شوی دی زما سر شیبا د بوډاوالي د وجې نه. یعنی په عالم د اسبابو کې چې کله انسان دې عمر ته ورسیږي نو د هغه اولاد نه پیدا کیږي، نو ظاهري اسباب نشته دي، لیکن بیا هم الله تعالی زه ستانه اولاد غواړم. ولم اکن بدعائک رب شقیا، دا بل قسم توسل دی چې الله تعالی ته همیشه زما دعاګانې قبولې کړي دي، نو دا دعا مې هم قبوله کړي. ولم اکن بدعائک او نه یم زه بدعائک ستا د دعا د وجې نه رب زما ربه شقیا محرومه او نا امیده. یعنی همیشه چې ما کله دعاګانې کړي دي نو الله تعالی ته زما دعاګانې قبولې کړي دي، نو الله دا دعا مې هم قبوله کړي. نو د دعا نه مخکې دوه قسمه توسل وکړه. یو توسل یې دا وکړه چې الله زه کمزوری یم، په دې خپل عجز باندې په خپل احتیاج باندې توسل وکړه. او بل توسل یې دا وکړه چې الله تعالی تا راباندې همیشه نعمتونه کړي دي، تا زما دعاګانې همیشه قبولې کړي دي. وإني خفت الموالي من ورائي، دلته د دعا سبب ذکر کوي چې ولې د الله نه اولاد غواړي. وإني خفت الموالي او یقینا زه ویریږم الموالي د خپلوانو نه او د تربورانو نه من ورائي زما نه وروسته. زه د خپلوانو تربورانو باره کې یریږم چې هغه به زما نه وروسته زما کار سر ته ونه رسوي، د دعوت کار به نه کوي، ځکه دې لپاره چې هغوی به په دنیا باندې مشغوله وي او د الله د دین کار به نه کوي. نو زه ویرېږم چې زما په مرګ باندې به د دعوت دا کار به ضایع شي، نو ځکه داسې یو څوک په کار دی چې زما نه وروسته زما د دعوت کار مخکې یوسي. وإني خفت الموالي من ورائي، او یقینا زه ویرېږم الموالي د خپلوانو نه او د تربورانو نه من ورائي زما نه وروسته، چې هغوی به ستا د دین کار ونه کړي، دعوت به ونه کړي، د دعوت کار به ضایع شي. وکانت امرأتي عاقرا، او دا زما ښځه عاقرا شنډه، یعنې داسې عمر ته رسېدلی دی چې په دې عمر کې د هغې اولاد نه پیدا کېږي، معمولا په دې عمر کې اولاد نه پیدا کېږي. فهب لي من لدنک ولیا، دا مخکې ټول توسل و او دا دعا ده. فهب لي راوبخي ماته من لدنک د خپل طرف نه ولیا یو وارث، الله تعالی ماته یو وارث راکړي، ماته یو بچی راکړي. او هب لي دا معنی چې محض الله تعالی په خپل فضل باندې راکړي، اگر چې ظاهري اسباب نشته دي. یرثني ویرث من آل یعقوب، یرثني چې هغه زما وارث وګرځي، ویرث من آل یعقوب او وارث وګرځي د خاندان د یعقوب علیه السلام نه. او دلته مراد د وراثت نه، وراثت د مال نه دی، ځکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نحن معاشر الانبیاء لا نورث، موږ د پیغمبرانو ډله لا نورث، زموږ نه میراث نه وړل کېږي. نو دلته مراد د میراث نه میراث د دعوت دی، چې ستا طرف ته د دعوت کار مخکې ویسي. دا زموږ د دعوت کوم کار چې دی چې په دې کې زما وراثت وکړي. لکه حدیث کې راغلی ان العلماء ورثة الانبیاء، علما د پیغمبرانو وارثان دي. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، او پیغمبرانو دینار او درهم په میراث باندې نه دی پریښی،
وانما ورثوا العلم، بلکې هغو علم په میراث باندې پرېښی دی. نو دلته مراد د میراث نه میراث د علم دی، چې دغه د نبوت کومه سلسله چې ده، د دعوت کومه سلسله چې دا جاري وساتي. نو دې لپاره بچی غواړي. واجعله رب رضیا، واجعله او وګرځوه هغه لره ربي ازما ربه رضیا، یعنې غوره انسان، د غوره اخلاق والا او د غوره کارونو والا، نیک خویه نیک عمله یې وګرځوه. دې لپاره چې یوازې دا قسم خلک هغه د دعوت کار کوی شي، د تعلیم کار کوی شي، نو الله تعالی نیک خویه او نیک عمله یې وګرځوه. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، نو الله تعالی دعا قبول کړه او الله زیری ورته ورکړه. یا زکریا ای زکریا انا نبشرک، یقینا موږ زیری درکوو تا ته بغلام، په داسې ماشوم باندې اسمه یحیی چې د هغه نوم به یحیی. لم نجعل له من قبل سمیا، لم نجعل له نه دی ګرځولی موږ د هغه دپاره من قبلو د هغه نه مخکې سمیا همنامه. نو الله ورته زیری ورکړي چې تا ته به زه بچی درکوم، او الله ورته نوم هم کېښوده چې نوم یې یحیی دی، او دا نوم مې مخکې چاته نه دی ایښی، په دې نوم باندې مخکې د چا نوم نه و. او یحیی معنا یعنې هغه څوک چې هغه ژوندي کول کوي، د حیات نه اخیستل شوی دی. ځکه د الله طرف ته دعوت، د پیغمبرانو دعوت چې دی، دا په انسانانو کې حیات پیدا کوي، په انسانانو کې ژوند پیدا کوي. لکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنانو تاسې د الله او د الله د رسول خبره ومنئ کله چې الله او رسول تاسې دعوت کوي لما یحییکم، د هغه څه طرف ته چې تاسې ژوندي کوي. د پیغمبرانو خبرې په انسان کې ژوند پیدا کوي، معنوي حیات په انسان کې پیدا کوي. د دې وجه نه وحي ته روح ویل کېږي. قال رب انا یکون لی غلام، ولی زکریا علیه السلام ای زما ربه انا یکون لی غلام، په کومه طریقه به پیدا کېږي زما دپاره بچی، وکانت امرأتي عاقرا، په داسې حال کې چې دا ښځه زما عاقرا شنډه او د پاخه عمر والا، وقد بلغت من الكبر، او رسېدلی یم زه من الكبر د بوډاتوب نه عتیا، هغه آخري حد ته رسېدلی یم، د بوډاوالي آخري حد ته رسېدلی یم. نو الله تعالی په داسې حال کې چې زما ښځه هم داسې عمر ته رسېدلې ده چې معمولا د هغې اولاد نه پیدا کېږي، او زه هم داسې پاخه عمر ته رسېدلی یم. نو الله په کومه طریقه به زموږ بچی پیدا کېږي؟ په دې کې شک نه کوي چې الله ورته بچی ورکوی شي، ولې که په دې کې شک وی بیا دعا ولې کوله؟ د الله نه د طریقې پوښتنه کوي چې الله تعالی موږ په دې خپل حالت باندې یو او که موږ به ځوانېږو. قال كذلك، الله تعالی ورته وویلې كذلك همدغه رنګه، یعنې تاسې به په دې خپل حالت باندې ویه. قال ربك، وایي رب ستا، هو علی هین، دا کار په ما باندې ډېر اسانه دی، په همدغه حالت کې تاسې ته اولاد درکول دا کار ما ته ډېر اسانه دی. وقد خلقتك من قبل، او یقینا پیدا کړی ما ته من قبل د دې نه مخکې، ولم تک شیئا، په داسې حال کې چې نه وې ته شیئا داسې یو شی چې د هغه ذکر وشي. ته الله تعالی د نشته نه پیدا کړي، نو هغه الله تعالی کولی شي چې تا ته اولاد درکړي، په همدغه حالت کې درکړي. قال رب اجعل لي آیة، ولی زکریا علیه السلام ای زما ربه اجعل لي آیة، مقرر که زما دپاره آیة یوه نښه، چې په کوم وخت کې زما بچی پیدا کېږي نو ما دپاره یوه نښه وټاکه، دې لپاره چې د الله تعالی شکر ادا کړي. قال آیتک الا تکلم الناس، الله تعالی ورته وویلې آیتک ستا نښه
د دې خبرې دپاره نښه چې تا ته به الله بچی درکوي نښه به یې دا وي الله تکلم الناس چې خبرې به نشي کولی د خلکو سره 3 لیال 3 شپې سویا په داسې حال کې چې ته به بالکل برابر به یې ته به روغ رمټې لیکن ستا ژبه به بنده شي خبرې به نشي کولی یعنې ستا هغه کوم خلاص قوت چې دی چې هغه د ژبې قوت دی نو دا به الله تعالی بند کړي او په تاسې کې چې کوم بند قوتونه دي هغه به الله تعالی راخلاص کړي چې ستاسې مخکې اولاد نه پیدا کېده ستاسې نه به الله تعالی اولاد پیدا کړي نو دا به نه ښیي چې ستا ژبه به بنده شي او ته به د خلکو سره خبرې نشي کولی 3 شپې او په سورة آل عمران کې الله دا خبره ذکر کړې وه چې الله تکلم الناس 3 ایام الا رمزا چې ته به د خلکو سره خبرې نشي کولی 3 ورځې الا رمزا مگر په اشارې باندې فخرج على قومه من المحراب نو هغه وخت راورسېده فخرج على قومه راووته زکریا علیه السلام په خپل قوم باندې من المحراب د خپل عبادت خانې نه فاوحى الیهم نو اشاره یې وکړه هغو ته په اشارې باندې هغو ته وویلې ان سبحوا بکرة وعشیا چې تاسو تسبیح وایه د الله تعالی بکرة وعشیا سبا او بیګا تاسې همیشه دپاره د الله تعالی تسبیح وایه هغو ته د الله د ذکر دعوت ورکه فاوحى وحي دلته په معنا د اشارې باندې ده یعنې هغو ته اشاره وکړه ځکه ژبه یې الله تعالی بنده کړه یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا نو الله ورته بچی ورکه چې د هغه نوم یحیی و یا یحیی خذ الکتاب نو الله فرمایي چې موږ یحیی علیه السلام ته خطاب وکړه وروسته د دې نه چې لږ راغټ شو نو الله ورته خطاب وکړه یا یحیی خذ الکتاب بقوة ای یحیی ونیسه کتاب چې هغه تورات دی بقوة په پوره قوت سره په کلک قوت سره او په عزم سره په کوشش سره دا کتاب ونیسه دا لوله او دا یاد کوه په دې باندې عمل کوه او دې ته دعوت کوه وآتیناه الحکم صبیا او ورکه موږه یحیی علیه السلام ته الحکم حکم د دین پوهه صبیا په داسې حال کې چې هغه ماشوم و اگر چې دی ماشوم و لیکن عقل د بالغانو عقل و د لویانو عقل و بعضو روایاتو کې راغلي دي چې څه ماشومانو ده ته وویلې چې راځئ لوبې وکړو یحیی علیه السلام ورته وویلې چې ما للعب خلقنا موږ د لوبو دپاره نه یو پیدا شوي ماشومتوب کې به د حکمت خبرې کولې او بعضې مفسرین وایي چې الله تعالی په ماشومتوب کې ورته پیغمبري ورکړه وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وحنانا او ورکه موږ هغه ته حنانا شفقت او مهرباني د الله په بندگانو باندې من لدنا د خپل طرف نه دا صفت پکې الله تعالی پیدا کړ چې په هر چا باندې مهربانه و په هر چا باندې شفقت کوونکی و یا وحنانا من لدنا او ورکه موږ هغه ته رحمت د خپل طرف نه یعنې موږ خاص رحم په ده باندې وکړه یا دا معنا یا وحنانا من لدنا د ده په زړه کې شفقت او مهرباني واچوله من لدنا د خپل طرف نه وزکاة او پاکوالی مرته ورکه د ګناهونو نه پاکوالی د عقیدې پاکوالی د اخلاقو پاکوالی دا صفت مرته ورکه وکان تقیا او یحیی علیه السلام تقیا ډیر زیات تقواداره دا ټول هغه اسباب دي چې دا د الله د رحمت اسباب دي وسلام علیه او سلامتیا ده په ده باندې یعنې الله ورته سلامتیا ورکړه د هر قسم مصیبتونو نه د هر قسم شرورو نه الله تعالی بچ وساته یوم ولده په هغه ورځ باندې چې پیدا شو و یوم یموتو
او په هغه ورځ باندې چې مړ کېږي، ويوم يبعث حیا، او په هغه ورځ باندې یبعث حیا چې راپورته کېږي به ژوندی د مرګ نه وروسته. یعنې دغه درې سخت حالتونه د انسان دي، یو د ولادت ورځ، او بل د وفات ورځ، او بل د بعث بعد الموت حالت. نو الله فرمایي په دې ټولو حالتونو کې الله دته سلامتي ورکړه. چې کله پیدا کېده نو الله تعالی د شیطان د لمس نه وساته. دارنګه چې کله وفات کېده نو په دې وخت کې الله تعالی شیطان د وسوسو نه وساته. او چې کله دوباره ژوندی کېږي نو په هغه وخت کې به هم الله تعالی د قیامت د سختیو نه، د قیامت د هغه پریشانیو نه چې نور انسانان به پریشانه وي، الله به د دې نه وساتي. نو په دې واقعه کې دې خبرې ته اشاره ده چې زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام چې دا د الله پیغمبران دي، دا په دې هر څه کې الله ته محتاج و، او دا د الله تعالی بندگان و. زکریا علیه السلام د الله تعالی نه دعاګانې غواړي چې کله اولاد نشته دی، اولاد ته محتاج دی، نو دا احتیاج هم د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله بنده دی، او دا اله نه دی، او د الله سره شریک نه دی. نو احتیاج هم د دې خبرې دلیل دی. بیا دا دعاګانې هم د دې خبرې دلیل دی چې هغه د الله بنده دی. او دا کوم کارونه چې ذکر شو په دې کارونو کې نور انسانان باید د هغه اقتدا وکړي. انسانان همیشه د الله نه باید دعاګانې وغواړي. او دا کوم صفات چې په یحیی علیه السلام کې وو، دا صفات انسان په ځان کې پیدا کړي. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. دین وروسته الله تعالی د مریم او د عیسی علیه السلام حالات ذکر کوي. ځکه مریم او عیسی علیه السلام نسوارو د الله سره شریکان ګرځولي دي. عیسی علیه السلام باره کې د خلق ویلي چې دا د الله تعالی زوی دی، علیاذ بالله، یا چا ورته ویلي چې دا الله دی، یا دریم خدای ورته ویلي. نو ځکه الله تعالی د عیسی علیه السلام تاریخ ذکر کوي چې عیسی علیه السلام د مریم نه پیدا شوی دی او د الله بنده و. په ماشومتوب کې عیسی علیه السلام د خپل عبدیت خبرې کړي دي. قال انی عبد الله، چې زه د الله تعالی بنده یم. واذکر فی الکتاب مریم، او یاد کا فی الکتاب، په کتاب کې مریم یاد کا. د هغې حالات یاد کا د خلکو ته، دې لپاره چې دا خلک په دې باندې پوه شي چې مریم د الله تعالی بنده وه او مریم اله نه وه. اذ انتبذت من اهلها، کله چې څنګ ته شوله، من اهلها د خپل اهل نه، د نورو خلکو نه، د الله د بندګۍ دپاره، د الله د عبادت دپاره د خلکو نه یو څنګ ته شوله او د خلکو نه لرې شوه. مکانا شرقیه، داسې یو ځای ته، شرقیا چې هغه د شرق په طرف کې و، چې هغه د بیت المقدس نه د شرق طرف ته و. نو داسې یو ځای کې تنها شوله، په هغه کې د الله عبادت کوو. فاتخذت من دونهم حجابا، نو وینوله من دونهم د خلکو په طرف کې حجابا پرده، دې لپاره چې خلک یې ونه ویني. نو بل دا صفت پکې و چې مریم حجاب یې کړی دی، د خلکو نه پرده کړې ده، دې لپاره چې د الله بندګي وکړي او خلک یې ونه ویني. فارسلنا الیها روحنا، نو راولېږه موږ هغې ته روحنا، خپل روح چې جبریل علیه السلام دی. فتمثل لها بشرا سویا، فتمثل لها، نو شکل جوړ که جبریل علیه السلام لها مریم ته، بشرا د انسان شکل، سویا برابر انسان، یعنی داسې انسان چې دغه اندامونه او هر څه برابر اندامونه وي، د یو پوره انسان په شکل کې. نو دې نه معلومیږي چې ملائک ځان د انسان په شکل باندې جوړولی شي، او انسانان ملائک په خپل شکل کې نشي لیدلی. نو ځکه الله تعالی جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې ورته راولېږه. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. مریم چې کله
جبريل علیه السلام ولیده نو هغې ورباندې د انسان ګمان وکړه نو هغې وویلې اني اعوذ بالرحمن منک یقینا زه پناه نیسمه بالرحمن په رحمان ذات سره منک ستانه ان كنت تقیا که چېرته ته د الله تعالی نه ویرېږي که ته د هغو کسانان نه یې چې د الله نه ویرېږي نو زما د دې حجاب د دې ځای نه ووځه په هغه باندې دا ګمان وکړه چې دا کوم انسان دی بده اراده لري نو ځکه یې دا خبره وکړه دې نه معلومیږي چې مریم دا په غیبه باندې نه پوهېدله ځکه هغه د الله ملک دی او دې ورباندې د انسان ګمان وکړه قال انما انا رسول ربك وولي جبريل عليه السلام یقینا انما انا رسول ربك یقینا زه استازی د رب ستا یمه زه ستا د رب استازی یمه یعنې زه الله را لېږلی یمه تا ته لأهب لك دې لپاره چې بخشش کم تا ته یعنې الله دا خبره کوي لأهب لك دې لپاره چې بخشش کم تا ته غلاما یو بچی زکیا داسې بچی چې هغه به ډېر پاکي د هر قسم ګناهونو نه به پاکي یو معصوم بچی به تا ته درکومه زه لأهب لك دلته خو دا خبره جبریل علیه السلام کړې ده خو اصل کې دا د الله خبره ده ځکه د رسول خبره دا د مرسل خبره وي د جبریل خبره په اصل کې د الله خبره ده یعنې الله دا خبره ماته کړې ده لأهب لك غلاما زکیا چې زه به تا ته یو پاک بچی درکومه قالت انا یکون لي غلام وویلې مریم انا یکون لي غلام په څه طریقه به پیدا کېږي زما دپاره بچی ولم یمسسني بشر په داسې حال کې چې لاس نه دی لګولی په ما باندې بشر هیڅ بشر ولم اکو بغیه او نه یم زه بدکاره بچی خو چې معمولا پیدا کېږي چې نارینه او زنانه سره یو ځای شي د هغه نه بچی پیدا کېږي نو ما خو نه نکاح کړې ده او نه بدکاره یم نو څنګه به زما اولاد پیدا شي قال كذلك جبريل عليه السلام مريم ته وویلې كذلك همدقه رنګه ته به په دې خپل حالت باندې قال ربك ستا رب وایي هو علی حین دا کار په ما باندې اسانه دی دا چې الله تعالی تا ته همداسې بغیر د اسبابو نه بچی درکړي الله فرمایي دا کار ما ته اسانه دی ولنجعله آیة للناس او دې لپاره چې وګرځوو موږ دا ماشوم آیة للناس نښه د خلکو دپاره چې دا د خلکو دپاره د الله تعالی د کمال قدرت او د الله د وحدانیت یو نښه وګرځي ورحمة منا او دې لپاره چې وګرځوو موږ هغه رحمت د خپل طرف نه ځکه عیسی علیه السلام به د حق طرف ته دعوت کوي د خلکو د هدایت سبب وګرځي نو په دې وجه به د خلکو د رحمت سبب وګرځي او هر پیغمبر د خپل امت لپاره رحمت دی لکه زموږ د پیغمبر باره کې الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او ما ته نه یې لېږلی نبي صلی الله علیه وسلم مګر د ټولو مخلوقاتو لپاره مې رحمت لېږلی ورحمة منا او رحمت زموږ د طرف نه د خلکو لپاره وکان امرا مقضیا وکان او دا خبره د ستا د دې بچي پیدا کېدل امرا داسې کار مقضیا چې دا فیصله کړی شوی دی چې د الله د خوا نه د دې خبرې فیصله شوې ده او دا خامخا کېدونکی دی فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فحملته نو حامله شوله مریم په هغه بچي باندې د هغې په خېټه کې بچی پیدا شو جبریل علیه السلام د دې په دې ګریوان کې پوکی وکړه دغه پوکی د هغې خېټې ته ورسېده نو الله د هغې نه حمل پیدا کړه سمدستي حمل پیدا شو فانتبذت به مکانا قصیا نو لرې شوله او په څنګ شوله به د دې بچي سره مکانا قصیا د دې حمل سره
مکانا قصیا داسې یو ځای ته چې هغه لرې ځای و، د خلکو نه لرې ځای و. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة، نو راوستله هغه المخاض د ولادت درد، مخاض د ولادت درد ته ویل کېږي. نو دا مجبوره کړه او را یې وستله المخاض هغه درد د ولادت الى جذع النخلة تنې د ونې د خرما ته. هلته د وچې خرما یوه تنه وه، نو دا دې ته مجبوره شوله چې یو شي ته تکیه ولګوي د سخت درد د وجې نه. نو هلته یوه وچه خرما وه، دې خرما ته راغله، د دې خرما ونې ته تکیه ولګوله. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، قالت وی ویلې یا لیتنی ای کاش کې زه مت قبل هذا، ای کاش کې زه مړه وای مخکې د دې نه. وکنت نسیا منسیا، او وای زه نسیا منسیا هیره کړی شوې، منسیا او بیخي د یاده وتلې. ای کاش کې زه بیخي پیدا شوی نه وای. د مرګ تمنا یې وکړه دې لپاره که دا بچی پیدا شي نو خلک به راباندې تانونه ولګوي، اعتراض به راباندې وکړي، بدګمانه به شي راباندې. نو کاش کې دې نه مخکې مړه شوی وای. یا وکنت نسیا منسیا، او کاش کې وای هیره کړی شوې، منسیا او بیخي د یاده وتلې. منسي دې ته ویل کېږي چې یو شی د چا نه هیر شي، بیا دا خبره هم هیره شي چې ما نه خو یو شی هیر شوی دی. نسیا دا معنی چې یو شی دې هیري او ستا په ذهن کې چې یو شی خو ما نه ورک شوی دی، خو دا در یاد دی چې یو شی ما نه ورک دی. منسي دې ته ویل کېږي چې هغه هیرېدل دې هم هیر شي. نو کاش کې داسې وای. فناداها من تحتها، نو دا خبره چې کله وکړه فناداها من تحتها، نو آواز وکړه هغې ته جبریل علیه السلام، من تحتها د لاندې ځای نه، د هغې نه لاندې کوم ځای چې و جبریل علیه السلام هلته دې ته آواز وکړه، تسلي ورکړه، الله تحزني، دا چې مه غمجنه کېږه ته او مه خفه کېږه. قد جعل ربك تحتك سريا، یقینا ګرځولې ده رب ستا تحتکې ستا نه لاندې، په دې لاندې ځای کې سریا روانه چینه، یا سریا داسې وړکی نهر، یا نهر ته ویل کېږي یا چینې ته ویل کېږي. یعنې الله ستا دپاره اوبه پیدا کړي دي، روانې اوبه. یا سریا معنا بعضې مفسرین وایي چې ستا نه لاندې چې دا کوم ماشوم الله درکړی دی، دا ماشوم الله تعالی یو لوی ماشوم ګرځولی دی. سری معنا لوی شخصیت، سردار. وهزي الیک بجذع النخلة، الله تعالی دا کرامتونه دې ته ورکړه، الله ورته اوبه روانې کړې. او بل دا وچه تنه د خرما وه چې دې کې میوې هېڅ شی نه و، په دې کې ورته الله تعالی میوې پیدا کړې. وهزي الیک، او وخوځوه د ځان طرف ته، بجذع النخلة دغه تنه د خرما، دغه وچه کلکه ونه چې ده دا ځان طرف ته وخوځوه، ویې څنډه. تساقط علیک، را اوبه غورځوي په تا باندې، یعنې را توبه کړي په تا باندې، رطبا جنیا، پخې خرما وي، جنیا او تازه خرما. دا کرامت ورته الله تعالی ورکړه چې د وچې خرما نه ورته، د وچې ونې نه ورته الله تعالی میوه پیدا کړه. فکلي واشربي، نو خوراک وکړه د دې خرماونه، واشربي او اوبه وڅښه د دې نهر نه. علما وایي چې دې نه معلومیږي چې د ولادت نه وروسته د خرما استعمال، د اوبو استعمال دا مفید دی، ځکه الله تعالی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې مریم ته وویلې چې د خرما نه خوراک وکړه او دا اوبه وڅښه. وقري عینا، او یخې که عینا خپلې سترګې، یعنې په دې خپل بچي باندې خوشحاله شه، د غم او پریشاني د ځان نه لرې که. فإما ترین من البشر احدا، او د
د خلکو د طعن او د تهمت د دفع کولو طریقه یې ورته وښودله. که تا باندې څوک طعن لګوي او تا باندې څوک تهمت کوي نو داسې ورته ووایه فإما ترين من البشر أحدا، نو که چېرته ویني ته من البشر د انسانانو نه احدا یو کس فقولي، نو دا خبره ورته کوه إني نذرت للرحمن صوما، چې یقینا ما نظر کړې ده للرحمن د رحمان ذات لپاره صوما روژه، ما د رحمان ذات لپاره روژه نظر کړې ده، یعنې د خبرو نه بندېدل. د هغو د روژې یو شکل دا و چې خبرې به یې نه کولې، د خبرو نه کول دا د هغو روژه وه. فلن اکلم اليوم انسیا، نو هېڅکله خبرې نه کوم زه نن ورځ انسیا، د هېڅ انسان سره خبرې نه کوم. یوازې د دې خبرې اجازه ورته وشوله چې دومره خبره وکړه او د هغه نه وروسته بیا خبرې بندې کړه. یا دا چې دا خبره هغو ته په اشارې باندې وکړه چې ما روژه نیولې ده او د خبرو نه مې روژه نیولې، نو زه د انسانانو سره خبرې نه کوم. او دا روژه زموږ ستاسې په دین کې نشته ده، ځکه یو حدیث کې راغلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ولیده د ابو اسرائیل په نوم باندې چې په لمر کې ولاړ و او خبرې یې نه کولې. پیغمبر اسلام دغه باره کې پوښتنه وکړه، وایي چا ورته وویل چې ده په ځان باندې نظر منلی دی چې زه به کینم به هم نه او لمر ته به درېږم او د چا سره به خبرې نه کوم او روژه به نیسم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړ ورته چې ځان باندې سوری هم وکړي او کیدیني او خبرې دې هم وکړي و ان یتم صومه، او دا چې د خپل روژه دې پوره کړي، روژه دې پوره کړي ځکه روژه د روژې نظر صحیح دی. او دا نور شیان چې نظر کړي دي چې د سوري نه به استفاده نه کوي، کینی به نه او خبرې به نه کوي، دا عبادت نه دی. نو زموږ په دین کې داسې روژه نشته ده. فأتت به قومها تحمله، فأتت به نو راغله مریم د عیسی علیه السلام سره او عیسی علیه السلام یې ځان سره راوړ. قومها خپل قوم ته راغله، تحمله په داسې حال کې چې هغه یې په غېږ کې اخیستی و، په داسې حال کې چې عیسی علیه السلام په غېږ کې و. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، نو وویل خلکو هغې ته یا مریم ای مریم لقد جئت شیئا فریا، یقینا راتګ کړی دی تا په داسې یو کار باندې، په داسې یو شي باندې فریا چې هغه ډېر نااشنا کار دی او بد کار دی. فری معنا غریبا منکرا، نااشنا کار او بد کار. یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، یا اخت هارون ای د هارون خورې، ما كان ابوك امرأ سوء نو ستا پلار امرأ سوء بد سړی، ستا پلار خو بد سړی نو، وما كانت امك او نو ستا مور بغیا بدکاره. نو دې باندې تهمت وکړه چې تا خو واده نه دی کړی، دا بچی دی پیدا شوی دی، نو تا حتما بدکاري دې کړې ده علیاذ بالله. نو دا درې خبرې ورته وکړې، یا اخت هارونه، یو خو دا دی چې ته د هارون خورې او هارون هم ښه سړی دی او پلار دې هم ښه سړی دی، مور دې هم ښه ښځه وه، نو تا ولې داسې کار وکړه؟ تا خو داسې کار وکړه چې دا خپل خاندان دې بدنامه کړه. یا اخت هارونه دې باره کې د مفسرینو اختلاف دی چې هارون کوم هارون دی. بعضې مفسرین وایي چې هارون دا د دې ورور و، او څوک وایي چې هارون په دغه زمانه کې یو نیک سړی و. یا اخت هارونه معنا یعنی ای مریم چې ته لکه د هارون په شان یې، د هارون خور معنا یعنې ته لکه د هارون په شان یې، لکه هارون چې کوم نیک سړی و ته هم داسې نیکه ښځه وې، نو ستا نه خو داسې تصور نه کېده. یا دا دی چې مراد د هارون نه د موسی علیه السلام ورور دی، هغه پیغمبر هارون، ځکه دا د هغه په اولاد کې وه. لیکن دې باره کې حدیث کې راغلی دی، مسلم کې هم دا حدیث راغلی دی او ترمذي کې هم راغلی دی
مغیره بن شعبه وایي چې زه نجران ته لاړم. په نجران کې ما نه خلکو پوښتنه وکړه، نجران نصارا وو، چې تاسې په خپل قرآن کې دا خبره کوئ یا اخت هارونه. او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خو د عیسی علیه السلام نه مخکې تېر شوي دي، د هغو منځ کې خو ډېره فاصله وه. نو څنګه مریم ته قرآن وایي چې یا اخت هارونه؟ وایي ما دا پوښتنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وویلې، ترمذي کې داسې روایت دی چې الا اخبرتهم، آیا ته هغو ته دا خبر ورنکړه چې په هغو کې دا معمول وه انهم كانوا يسمون بانبیائهم والصالحین قبلهم، چې هغوی به خپل بچیان د پیغمبرانو په نوم باندې او د صالحانو په نوم باندې به یې نومول. نو دې نه معلومیږي چې دا په دغه زمانه کې یو کس و چا خو دا خبره کړې چې دا د دې خپل ورور و. لیکن ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې نه ورور یې نه و، بلکې دا په دغه زمانه کې یو کس و چې صالح انسان و. نو اخت هارون معنا یعنی چې ته د هارون په شان وې، نیکه ښځه وې لکه هارون چې نیک سړی و. نو تا ولې داسې کار وکړه؟ فاشارت الیه، نو اشاره وکړه مریم عیسی علیه السلام ته، یوازې په اشاره باندې اکتفا وکړه او په خولې باندې خبرې ونه کړې، ځکه د خبرو نه یې روژه نیولې وه او روژه یې د الله دپاره نظر کړې وه، او دا نظر هم عبادت دی. دې نه معلومیږي چې مریم دا د الله بنده وه. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، قالوا اویلې دې خلکو کیف نکلم، څنګه به خبرې وکړو مونږه من کان فی المهد، د هغه چا سره چې هغه فی المهد چې هغه په زانګو کې دی یا د مور په غېږ کې دی، صبیا په داسې حال کې چې هغه ماشوم دی. ماشوم سره به څنګه موږ خبرې وکړو؟ قال انی عبد الله، نو وویل عیسی علیه السلام انی عبد الله، یقینا زه د الله تعالی بنده یم. دې نه وروسته الله تعالی د عیسی علیه السلام حالات ذکر کوي چې عیسی علیه السلام په ماشومتوب کې د خپل عبدیت اقرار کړی دی چې زه د الله تعالی بنده یم. نو په دې کې رد دی په نصاراو باندې چې نصارا هغه ته یا ورته الله وایي یا ورته ابن الله وایي یا ورته ثالث ثلاثه وایي، چې عیسی په خپله د خپل عبدیت او د خپلې بندګۍ اقرار کړی دی چې زه د الله بنده یم. قال انی عبد الله، عیسی علیه السلام ویلي یقینا زه د الله تعالی بنده یم. ماشومتوب کې الله ګویا آتانی الکتاب، راکړی دی الله تعالی ما ته کتاب، یعنی الله به ما ته کتاب راکړي. دلته مراد د ماضي نه د مستقبل معنا ده، یعنې دا داسې یقیني ده لکه اوس چې ما ته راکړی. آتانی الکتاب، را بکي ما ته الله تعالی کتاب انجیل. وجعلني نبیا، او وبګرځوي ما پیغمبر. وجعلني مبارکا، او ګرځولی یم زه الله تعالی مبارکا، مبارک. مبارک هغه بنده ته ویل کېږي چې هر ځای ته ځي خلکو ته خیر رسیږي، خلکو ته فایده رسیږي او خلکو ته د خیر دعوت ورکوي. وجعلني مبارکا، او ګرځولی یم زه الله تعالی مبارکا، مبارک او د فایدې والا. اینما کنتو، هر ځای کې چې وم زه. واوصاني بالصلاة والزکاة، او امر کړی دی ماته او وصیت کړی ماته الله تعالی بالصلاة والزکاة، د مانځه کولو او د زکات ورکولو. ما دمت حیا، تر څو پورې چې یم زه ژوندی، تر مرګ د ورځې پورې به الله تعالی ماته د دې خبرې امر کوي چې مونځ کوه او زکات ورکوه. د الله تعالی په عبادت باندې مکلف یم. نو خپل عیسی علیه السلام د الله د بندګۍ اقرار کوي، لکه پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی امر کړی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، او ته د خپل رب عبادت وکړه تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي. عیسی علیه السلام هم وایي چې ما ته الله تعالی د خپلې بندګۍ امر کړی دی د مانځه او د زکات د نور عباداتو تر څو چې ژوندی یم. وبرا بوالدتي، او زه احسان کوونکی یم، نیکي کوونکی یم بوالدتي
د خپل مور سره یوازې مور یاد کړه ځکه چې هغه الله تعالی بې پلاره پیدا کړی دی ولم یجعلني جبارا شقیا او نیم ګرځولی زه الله تعالی جبارا متکبره او جبار هغه چاته ویل کېږي چې هغه د تکبر د وجې نه د بل چا قانون په ځان باندې نه مني د الله د قانون نه سرکشي کوي ولم یجعلني جبارا او نیم ګرځولی زه الله تعالی متکبره شقیا بدبخته ګناهګار د مور پلار نافرمانه داسې نیم ګرځولی والسلام علی او سلامتی ده په ما باندې د الله تعالی د خوا نه یوم ولدتو په هغه ورځ باندې چې پیدا شوی یم لکه حدیث کې راغلي چې هر ماشوم پیدا کېږي نو شیطان هغه ته هغه چونډې کوي او بیا ماشوم چغه وباسي ما سوا د مریم نه او ما سوا د عیسی علیه السلام نه ځکه چې هغوی الله تعالی د شیطان د لمس نه بچ کړي دي و یوم اموتو او په هغه ورځ باندې چې زه وفات کېږم په هغه ورځ به هم الله تعالی ما ته سلامتیا راکوي شیطان به ما نشي ګمراه کولی و یوم ابعث حیا او په هغه ورځ باندې چې راپورته کېږم به زه ژوندی یعنې دوباره به ژوندی کېږم د دوباره ژوند په وخت کې به هم د قیامت د احوالو نه د قیامت د سختیو نه الله ما ته سلامتي راکوي ذلک عیسی ابن مریم ذلک د دغو صفات والا چې مخکې دا کوم صفات ذکر شو عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دی قول الحق الذي فيه يمترون الله فرمای وایم زه د عیسی علیه السلام په باره کې قول الحق حق وینا او یقیني وینا الذي فيه يمترون هغه وینا چې د خلکو د هغه باره کې شک کوو چې د خلکو د عیسی علیه السلام باره کې شک کوو لکه یهود نصاراو د هغه باره کې شک کوو لکه دا وروسته آیت کې دا خبره ذکر کېږي فاختلف الاحزاب من بینهم چې د عیسی علیه السلام باره کې مختلفو ډلو اختلاف وکړه یهودو به عیسی علیه السلام ته ولد الزنا ویلې علیاذ بالله نصاراو ورته اله ویلې چې دا اله دی یا الله زوی دی یا ثالث ثلاثه دی او چې کوم هغه واقعي مؤمنان وو هغه دا خبره کوله چې عیسی د الله تعالی بنده دی او د الله رسول دی او د الله روح دی د الله کلمه ده القاها الى مریم ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه وصلی الله تعالی دلته رد کوي په عقیده د اتخاذ ولد باندې مخکې الله تعالی د عیسی علیه السلام تاریخ ذکر که او دغه اصل حقیقت الله ذکر که چې عیسی علیه السلام الله بې پلاره پیدا کړی و د مریم نه پیدا کړی و بې پلاره او عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده و مریم هم د الله تعالی بنده وه لیکن دې خلکو عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویلې نو ځکه الله په دې خبره باندې رد کوي ما کان لله نه دی مناسب د الله تعالی دپاره ان یتخذ من ولد دا چې ونیسي الله تعالی من ولد څه اولاد د الله د شان سره دا مناسب نه ده سبحانه پاک دی الله تعالی د دې خبرې نه چې الله دې د ځان دپاره اولاد ونیسي لکه دا خلک چې وایي ځکه اولاد دا یو قسم عیب دی او الله د هر قسم عیبونو نه پاک دی اذا قضا امرا بل د الله اولاد ته ضرورت نشته دی ځکه اولاد هغه څوک غواړي چې هغه یوازې خپل کارونه نشي سمبالولی او د الله قدرت دومره زیات دی اذا قضا امرا کله چې الله تعالی فیصله وکړي د یو کار فانما یقول له کن فیکون نو یقینا وایي الله تعالی د هغه په باره کې کن شه فیکونو نو کېږي نو هغه الله تعالی چې دومره قدرت لري د هغه اولاد ته څه ضرورت دی وان الله ربي وربكم فاعبدوه دا بیرته د عیسی علیه السلام خبرې دي وان الله ربي وربكم او عیسی علیه السلام د خلکو ته وویلې وان الله او یقینا الله تعالی ربي وربكم زما رب دی او ستاسو رب دی فاعبدوه نو تاسو یوازې د الله عبادت وکړئ او په عبادت کې تاسو د الله سره هیڅوک مه شریکوئ هذا صراط مستقیم هذا
دغه خبره چې ما تاسو ته ذکر کړه چې الله د ټولو رب دی او یوازې د الله عبادت وکړئ. په عبادت کې د الله سره څوک مه شریکوئ. دغه د الله د توحید عقیده صراط مستقیم دا نیغه لاره ده. دا د الله د توحید خبره دا صراط مستقیم دی. لکه سورة یاسین کې الله فرمایي وان اعبدوني هذا صراط مستقیم، او تاسو یوازې زما عبادت وکړئ هذا صراط مستقیم. دغه عبادت زما پورې خاص کول دا صراط مستقیم دی. فاختلف الاحزاب من بینهم، نو الله فرمایي فاختلف الاحزاب، نو اختلاف وکړه مختلفو ډلو من بینهم د مابین دغه خلکو نه چې په هغه زمانه کې موجود وه. د خلکو اختلاف وکړه په باره د عیسی علیه السلام کې. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، فویل للذین کفروا، نو هلاکت دی د هغو کسانانو دپاره چې کفر یې کړی دی. من مشهد یوم عظیم، د حاضرېدلو د هغې ورځې نه چې هغه لویه ورځ ده چې د قیامت ورځ ده. الله فرمایي سره د دې نه چې عیسی علیه السلام صفا د خپل عبدیت او د خپل بندګۍ خبرې وکړې او خلکو ته د الله د توحید دعوت ورکړه، حتی ماشومتوب کې دا خبرې وکړې. لیکن د خلکو د عیسی علیه السلام باره کې اختلاف وکړه. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده چې بني اسرائیلو د بني اسرائیل لا جمع شوه، 4 کسان یې انتخاب کړه، مختلف قومونه او هر قوم خپل عالم دا انتخاب کړ چې دا به خبره کوي د عیسی علیه السلام باره کې. نو 4 کسان یې انتخاب کړه. یو کس پکې دا خبره وکړه چې عیسی الله دی، الیاذ بالله، چې عیسی الله دی او ځمکې ته راکوز شو. بعضې کسان یې ژوندي کړه، بعضې کسان یې مړه کړه، بیا بېرته اسمان ته وخته. نو عیسی الله دی وایي، الیاذ بالله. او دا د یعقوبیه په نوم باندې ډله وه چې د هغو دا عقیده وه چې عیسی خپله الله دی. نو 3 کسانو بیا ده ته وویلې چې تا دروغ وویلې. بیا دغه 3 کسانانو کې 2 کسانو هغه 3م کس ته وویلې چې ته خپل نظر ښکاره کړه، ته څه وایې د عیسی علیه السلام باره کې. نو هغه وویل چې عیسی د الله تعالی زوی دی. بیا دا دې ته نستوریه وایي. دا 2مه ډله ده په نصاراو کې چې هغو ته نستوریه وایي چې د هغو دا عقیده وه چې عیسی د الله تعالی زوی دی، الیاذ بالله. بیا هغه 2 کسان ورته ویلې چې ته هم دروغ وایې، ستا خبره دروغ ده. بیا دې 2 کسانو کې یو بل ته یې وویلې چې ته پکې څه وایې. یو کس پکې وویلې هو ثالث ثلاثة، چې عیسی 3م د 3 خدایانو نه دی، یو الله دی او بل عیسی دی او بل د عیسی مور ده، الهه 3 دي، الیاذ بالله. نو عیسی 3م د 3 الهو نه دی او دې ته ملکانیه ویلې. بیا 4م ورته وویلې چې تا هم دروغ ویلې، بل هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته، بلکې عیسی د الله تعالی بنده دی او عیسی د الله رسول دی او عیسی د الله تعالی روح دی چې دغه روح الله را لېږلی دی او د الله کلمه ده، د الله په کلمې پیدا شوی دی، چې دا په دوی کې هغه حق پرسته ډله وه. نو الله فرمایي فاختلف الاحزاب من بینهم، نو مختلفې شولې ډلې په مابین د دوی کې، په دوی کې دا مختلفې ډلې پیدا شولې. یعقوبیه و دا خبره کوله چې عیسی په خپله الله دی. نستوریه و دا خبره کوله چې عیسی د الله تعالی زوی دی. ملکانیه و دا خبره کوله چې عیسی 3م د 3 الهو نه دی. په دوی کې چې کوم حق پرسته خلک وو هغو خبره کوله چې دا د الله بنده دی، د الله رسول دی. بیا د هر یو دپاره خپله ډله پیدا شوله. دوی منځ کې بیا جنګونه وشوه. بیا دا کم کسان چې کافر و دا غالب او زیات و، حق پرسته خلک کم و، نو دا کسان یې قتل کړه چې مخکې الله په سورة آل عمران کې دې ته اشاره کړې ده ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، چې قتل کوي هغه کسانان چې په عدل او په انصاف باندې خلکو ته امر کوي، د حق دعوت ورکوي. او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دلته دا خبره هم لیکلې ده چې اکثرو علماو د تاریخ دا خبره لیکلې ده
که اهل کتاب دي که غیر اهل کتاب دي. چې قسطنطین پاچا چې دا یو نصراني پاچا و، مخکې یهودي او بیا نصراني شو. د نصاراو چې کوم غټ محافل و، نو په یو غټ محفل کې ډېر کسان راجمع کړه، تقریبا 2100 کسان اساقفه یې راجمع کړه، د دوی ملایان راجمع کړه. عیسی علیه السلام باره کې د هغو نه پوښتنې وکړې، نو د هغو نظرونه سره ډېر متفاوت و. 100 کسانو یوه خبره وکړه، 80 کسانو بله خبره وکړه، 50 کسانو بله خبره وکړه، 180 کسانو بله خبره کوله. په دې کې د لوی تعداد والا کسان چې یوه خبره یې کوله 308 کسانو، 308 کسانو یوه خبره کوله. نو قسطنطین دا نور کسان یې وشړل، یوازې همدغه 308 کسان ملایان دا یې د ځان سره پرېښودل. وایي دا فیلسوف هم و. نو بیا دوی ته یې وویل چې تاسې یو قانون جوړ کړئ، یو کتاب جوړ کړئ. بیا دغه 308 کسانو د هغه دپاره یو کتاب ولیکه، او دغه کتاب نوم یې کېښود الامانة الکبیره. بیا حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه وایي چې بل هي الخیانة العظیمه، بلکې هغه لوی خیانت وه، ځکه د ځان نه قوانین ولیکل، د ځان نه مسلې جوړې کړې او بدعتونه د ځانه جوړ کړه، او د عیسی علیه السلام دین تحریف کړه. بیا قسطنطین د هغو دپاره بیا کلیساګانې جوړې کړې په خپل مملکت کې، په خپل حکومت کې، په شام کې، په جزیرة العرب کې، په روم کې تقریبا 12,000 کلیساګانې جوړې کړې. نو الله فرمایي فاختلف الاحزاب من بینهم، نو مختلفې شولې الاحزاب ډلې من بینهم د مابین د دې خلکو نه، دوی کې مختلفې عقیدې پیدا شوې په باره د عیسی علیه السلام. فویل للذین کفروا، نو هلاکت دی د هغو کسانانو دپاره چې کفر یې کړی دی، او کفر دا دی چې د عیسی علیه السلام باره کې اختلاف کړی دی، حقیقت نه خلاف خبرې کوي. څوک ورته الله وایي، څوک ورته ابن الله وایي، څوک ورته ثالث ثلاثه وایي. من مشهد یوم عظیم، د حاضرېدلو د هغه لویې ورځې نه چې هغه د قیامت ورځ ده، یعنې په هغه ورځ باندې به دوی دپاره هلاکت وي. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا، الله فرمایي اسمع بهم وابصر، څومره ښه اورېدل به کوي دوی، وابصر او څومره ښه لیدل به کوي، د دوی غوږونه به څومره ښې خبرې اوري او څومره ښه لیدل به کوي. یوم یأتوننا، په هغه ورځ باندې چې موږ ته راشي، د قیامت په ورځ باندې چې کله دوی د الله مخې ته پیش شي د حساب و جزا دپاره. الله فرمایي چې په هغه ورځ باندې به د دوی غوږونه هم سم کار کوي، خبرې به ښې اوري، او سترګې به هم سم کار کوي، لیدل به کوي. لکه سورة قاف کې الله فرمایي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، چې ته د دې ورځې نه په غفلت کې وې، فکشفنا عنک غطاءک، نو هغه ستا پردې م لرې کړې، فبصرک اليوم حدید، نو ستا سترګې نن ډېرې تیزې دي. نو په هغه ورځ باندې به دوی لیدل هم کوي، اورېدل به هم کوي. لکن الظالمون اليوم، لیکن دا ظالمان نن ورځ په دنیا کې فی ضلال مبین، په ښکاره ګمراهۍ کې دي. په دنیا کې نه د سترګو نه فایده اخلي، نه د غوږونو نه استفاده کوي. په دنیا کې په سترګو باندې د حق لاره نه ویني، په غوږونو باندې د حق خبرې نه اوري، لیکن سبا د قیامت په ورځ باندې به د دوی سترګې هم کار کوي، غوږونه به هم کار کوي، بیا به فایده نه ورکوي ورته. وانذرهم یوم الحسرة، الله خپل نبي ته وایي وانذرهم، او ویروه دا خلک یوم الحسرة، د هغه ورځې د افسوس کولو نه. د قیامت یو نوم یوم الحسرت دی، د افسوس ورځ. قیامت به د افسوس ورځي، کافران به هم افسوس کوي، ګناهګاران به هم افسوس کوي، حتی د الله نیکان بندگان به هم افسوس کوي. کافران به افسوس کوي چې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ډېر کله ته به ارمان وکړي دا کافران
لو كانوا مسلمین ای کاش کې مسلمانان وای. ګناهګاران به هم افسوس کوي چې کاش کې ګناهونه هم نه کولای. حتی د الله نیکان بندگان به د دې خبرې افسوس کوي چې کاش کې ډېر عبادت هم د الله کړی وای، کاش کې د الله ډېر ذکر هم کړی وای. که یو حدیث کې راغلی ليس أهل الجنة يتحسرون على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. جنتیان به په هیڅ شي باندې افسوس نه کوي مګر په هغه ساعت باندې به افسوس کوي چې هغه په دوی باندې تیر شوی او په هغه کې د الله ذکر نه کړی. وانذرهم يوم الحسرة او ویروه دا خلق نبی صلی الله علیه وسلم د یوم الحسرة دا هغه ورځ د افسوس نه چې هغه د قیامت ورځ ده. اذ قضي الامر کله چې فیصله شي کار، چې کله حساب و کتاب وشي، جنتیان جنت ته لاړ شي، دوزخیان دوزخ ته لاړ شي، نو په دې ورځ باندې به افسوس کوي. وهم فی غفلة او دا خلق په غفلت کې دي، نن ورځ په دنیا کې په غفلت کې دي د قیامت د ورځې نه، د دنیا مشغوله کړي دي. وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي، اوس په غفلت کې دي خو سبا به د قیامت ورځ باندې افسوس کوي. انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون. انا نحن یقینا منګه نرث الارض وارثان یو د ځمکې، ومن عليها او د هغه چا علیها چې په دې ځمکه باندې دي، په دې ځمکه باندې چې څومره شیان دي الله فرمایي دا به موږ ته پاتې کېږي، د دې لپاره به بل هیڅ وارث پاتې نشي، ځکه الله تعالی به دا ټول انسانان ختم کړي، ټول انسانان به وفات شي. نو کوم مال چې پیدا کېږي، کوم جایدادونه چې پیدا کېږي، د دې لپاره به بل وارث نه وي، یوازې الله ته به پاتې شي. والینا یرجعون او زموږ طرف ته یرجعون دا خلق راګرځول کېږي. په قیامت کې به دا ټول انسانان الله ته ورګرځول کېږي، الله به د ټولو سره حساب کوي او الله به د هغو د اعمالو جزا ورکوي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.